لوی ظالم و د قدرت خاوند و. قال فرعون ورته ویل موسی علیه السلام ته ان اتخذت الها غیري که بل خدای دې ومنو د ما نه بغیر لاجعلنک من المسجونین زه به تا وګرځوم له جملې د بندیانو نه بندي به دې کړم چې د بل خدای خبره ونه کړي. موسی علیه السلام ورته قال اولو جئتک بشیء مبین اگر که زه راتګ وکړم تا ته په یو دلیل ښکاره د خپل معجزې اظهار درته وکړم بیا مې نه منې. قال فرعون فأت به تراتك وكراولا أغكار دليل إن كنت من الصادقين كير جملة رفتننا. قال أعطاه حضرت موسى عليه السلام وردول عصاه فلا فإذا هي ثعبان مبين ناصافة دغا همسا مار خامار كاراو ونزع يده راوي اسلاس فإذا هي بيضاء للناظرين أغتق سبين وكتن كتا. قال للملك حوله دشتي بیا خبر بدل کړه هغه مشران چې چاره چارپیر دي تناسو یو ویل ان هذا لساحر علیم دا یو جادوګر دی هوښیار او عالم یرید اراده لري ان یخرجکم چې تاسو وباسي من ارضکم د خپل ځکه نه بسحره په جادو خپل سره فماذا تأمرون تاسو اوس ماته څه حکم کوئ څه مشوره راکوئ. قالوا مشران ورته ویل ارجع وزنډوا دای و اخاه ورور دي وابعث في المدائن حاشرين تم ولېږه په دغه ښارونو کې راټولونکي چې جادوګر راټول کړي یاتوک بكل سحار علیم چې راتګ وکړي تاسو په هر جادوګر هوښیار باندې. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم راجمع کړه شو جادوګر هغه وخت ورځ معلومه ته چې مخکې ویل شو چې یوم زینت ده. دا نن سبق تقریبا د قصې ټولې تېرې شوي دي نو اسانه ده څه خاص شی نشته پکې. وقيل للناس او ویل شو خلقو ته هل انتم مجتمعون آیا تاسو یو ځای کېدونکي چې دغه معامله په سترګو سره ووینو دا معنا راټول شئ. خلقو ته اعلان چې بیا ورځ ټول راټول شي چې د جادوګرو د موسی علیه السلام خبره په سترګو ووینو. لعلنا نتبع السحرة شاید چې موږ متابعت وکړو د جادوګرو ان كانوا هم الغالبین که دوی شو غالبان. فلما جاء السحرة کله چې راغله جادوګر قالوا دی ویل لفرعون فرعون ته ان لنا لاجرا ایا مكتب اجرت مزوري ان كنا نحن الغالبين كمغ غالب شو. قال نعم فرعون قال او وانكم اذا من المقربين تاسو به د مادي وزیران او مشاورینو د جملې نام شي. قالوا ویل دغه جادوګر ته لهم دیت موسی علیه السلام القوا ورځوي ما انتم ملقون هغه چې تاسو ورځون کې فالقوا حبالهم وعصيهم دیو ورځول ارسخ خپل پړي خپل او عمساګان خپل وقالوا ویل بعزت فرعون ایموږ د قسم وي په عزت او په بخت فرعون انا لنحن الغالبون چې موږ غالبه کېدونکي یو. فالقى موسى عصاه وغرزول موسی علیه السلام همسا خپله فاذا هي تلقف ما يأفكون ناڅاپه وین غښتل تېرې کړه هغه څه چې هغه دوی جوړ کړي ول دا جادوګرو ته حقیقت معلوم شو. فألقي السحرة ساجدين وغرزول شو سحرة ټول سجده کوونکي. قالوا ویل آمنا برب العالمین موږ ایمان راوړی ده په رب د مخلوقاتو باندې رب موسی و هارون چې رب موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام. قال فرعون آمنتم له قبل ان آذن لكم تاسو ایمان راوړ مخکې تر دې نه چې زه اجازه درته وکړم. انه لکبیرکم الذي علمکم السحر دا د تاسو هغه غټ استاد ده چې تاسو ته جادو درښولی. فلسوف تعلمون زر ده چې تاسو به اوس پوه شئ په خپله سزا. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف لاس او پښې به مخالف تر پرې کړم ښی لاس چپ کړه یا چپ لاس ښی کړه. ولا أصلبنكم أجمعين تاسو په پانسۍ کړم ټول. قالوا جادوګر ورته ویل لا ضیر هېڅ ضرر نشته انا الى ربنا منقلبون موږ خپل رب ته بېرته راتلونکي یو. انا نطمع موږ امید لرو په دغه ایمان راوړلو ان یغفر لنا ربنا خطایانا چې مغفرت کوو چې موږ ته رب دې موږ د ګناهو دې موږ ان كنا اول المؤمنين دې وجه نه چې موږ شو اول ایمان راوړونکي. واوحینا الى موسی او بیا حکم وکړو موږ موسی علیه السلام ته ان اسري بعبادي تر چې ته تګ وکړه د ما په بندګانو باندې. انکم متبعون بشکه چې تاسو په تاسو پسې به درشي فرعونیان تاسو متبعون دی به درپسې تابع وي پسې در بشي. فارسل فرعون چې د شپې د هجرت تر وکړو فرعون خبر شو نو خپلو ښاریانو تو کلیو کې اعلان کوونکی
ولې و چې هله یې ټول راټولېدی چې په بني اسرائیلو پسې ووځو. فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، ولېږه فرعون په ښارونو کې راټولوونکي. ان هؤلاء ورته وویلې دغه بني اسرائیل لشرذمة قلیلون، یو جماعت کنکای د یوه ډله ډېره کمه ده. وانهم لنا لغائظون، او بېشکه دغه سبتیان موږ لره زړه راسوځوي، موږ لره قهر راوستونکي دي، داسې عمل کوي چې موږ په قهر کوي خپل ځان ته. او وانا لجميع حاضرون، او بېشکه موږ ټول قبطیان مجرد او محتاط یو، په خطره او ویره کې یو، که د دوی مخنیوی ونه کړو. محظورون، که محتاط یو، ویښ او بیدار یو، که د دوی مخنیوی ونه کړو نو بیا به موږ ته سخت تکلیفونه ورسېږي. فاخرجناهم من جنات وعیون، علاوې راومیسته دغه قبطیان د باغو او د چینو و کنوز، د خزانو نه و مقام کریم، او دغه ځای عزتمن نه. ټول سره روان شو، باغونه او کورونه هر شی پرېږدو، اوس په سبتیانو پسې راځي. کذلک، همدارنګه لکه څرنګه چې موږ د قبطیانو سره وکړو خبره شو دغه واورثناها بني اسرائیل، هغه د دې خزانې، بنګلې، باغونه، چینې ټول مو په میراث ورکړه بني اسرائیلو. نو فاتبعوهم مشرقین، دا فرعونیان د وروسته راغله په دغه سبتیانو پسې د لمر ختو په وخت کې. فلما ترى الجمعان، کله چې د دواړو ډلو سره ولیده، قال اصحاب موسی، ویلې ملګري د موسی علیه السلام انا لمدرکون، اوس موږ موندلی شوي یو، دا خو رافسې رارسېږي، موږ ته اوس عذاب راکوي. قال موسی علیه السلام ورته ویلې کلا نه ده داسې، ان معي ربي سيهدين، د ما سره رب د ما ته هغه به ما ته سمه لیاره کوي د نجات. فاوحینا الى موسی ان اضرب بعصاک البحر، نو حکم وکړو موږ موسی علیه السلام ته چې ووایه په لکڼه خپله باندې دا دریاب. فانفلقا، وچاودو دا دریاب، 12 ټوټې شو. فکان کل فرق کالطود العظیم، ویوه هره یوه برخه لکه غر ډېر غټ غټ. وازلفنا ثم الاخرین، بیا رانږدې کړه موږ دغه ځای ته هغه نور قبطیان مو پسې رانږدې کړه. وانجینا موسی ومن معه اجمعین، نجات مو ورکړو موسی علیه السلام او هغه چا ته چې د سره و ټولو ته. ثم اغرقنا الاخرین، بیا مو هغه نور پسې غرق. ان فی ذلک لآیة، بېشکه په دغه غرقېدنو د قبطیانو کې یو لویه دلیل د عبرت واقعه او دلیل د قدرت ته د خدای پاک په وحدانیت باندې. وما کان اکثرهم مؤمنین، نه دي اکثره د دوی مؤمنان. وان ربک لهو العزیز الرحیم، او بېشکه رب د تا چې د هغه عزیز او رحیم، غالب او رحیم ذات. واتل علیهم نبأ ابراهیم، ولونه ای رسول الله په دغه کافرانو د مکې معظمې باندې خبره قصه د ابراهیم علیه السلام. اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، کله چې دوی ویل خپل پلار او قوم ته چې دا د څه شي عبادت کوئ. قالوا یغوتو لنعبد اصناما، موږ عبادت کوو د بتانو. فنظل لها عاکفین، همیشه به موږ ورسیږو دوی ته کېنستونکي، عبادت کوونکي. قال ابراهیم علیه السلام ورته ویل هل یسمعونکم اذ تدعون، آیا دغه بتان د تاسې خبره اوري چې کله یې درګورئ تاسې؟ او ینفعونکم، یا ګټه رسوي تاسې چې عبادت یې ورته وکړئ، او یضرون، یا ضرر در رسوي تاسې ته که عبادت ونه کوي. قالو کافرانو ورته ویلې چې بل هېڅ شی هم نشته، صرف تقلید ده. بل وجدنا آباءنا، موږ پیدا کړي دي پلرونه خپل کذلک یفعلون، چې هغو دا کار کوه، بتانو ته سجدې کولې، نو موږ هم د پلارو نیکه رواج نه پرېږدو. قال ابراهیم علیه السلام ورته افرایتم، تاسې وینئ ما کنتم تعبدون، هغه بتان چې تاسې عبادت کوئ، انتم تاسې و اباءکم الاقدمون، او هغه پلرونه دي تاسې چې پخواني تېر شوي دي. فانهم عدو لي، دا ټول د ما دښمنان دي. الا رب العالمین، مګر رب د مخلوقات. الذي هغه رب د مخلوقاتو خلقني، چې زه پیدا کړی یم، فهو یهدیني، هغه به ما ته هدایت. والذي هغه رب هو یطعمني ویسقیني، چې ما ته ډوډۍ راکوي او ما ته اوبه راکوي. واذا مرضت فهو یشفیني، او چې کله زه مریض شم دی ما ته شفا راکوي. والذي یمیتني، او هغه رب چې ما وژني ثم یحییني، بیا مې بېرته راژوندی کوي. والذي هغه رب اطمع، چې زه امید لرم ان یغفر لي خطیئتي یوم الدین، چې ما ته به معاف کړي ګناوې د ما په ورځ د قیامت باندې. یو د دغه رب العالمین څه قایل یم، او بیا دعا کوي ربي هب لي حکما، ای رب دې ما وبخښي ما ته علم، حکمت او نبوت، والحقني بالصالحین، او ما په واسطه کې د نورو نیکو صالحانو سره.
واجعل لي لسان صدق في الاخرين او وګرځې ما لره ژبه د صدق ثنا نیکه په وروستنیو خلکو کې واجعلني من ورثة جنة النعیم او ما وګرځې د وارثانو د جنت همیشه نعمتونو نه واغفر لأبي ومغفرت وکړي پلار دې ماته انه کان من الضالین بېشکه دی د جملې د هغه ګمراهانو نه ولا تخزني يوم يبعثون ما ومشرمې په هغه ورځ باندې چې ژوندي کوي راپاڅوي دغه راپاڅولی شي دا ټول خلک یوم هغه ورځ لا ينفع مال ولا بنون چې سړي ته ګټه نه رسوي نه مال نه زمن الا من اتى الله بقلب سلیم مګر هم هغه څوک چې راتګ وکړي الله تعالی ته په زړه پاک باندې عقیده یې روغه وي دا سړی به کامیاب وي چې عقیده خرابه ونه زمن فایده ورکوي نه مالونه وأزلفت الجنة للمتقين او په دغه ورځ کې به نږدې شي جنت پرهیزګارانو خلکو ته وبرزت الجحیم للغاوین او ښکاره به شي جهنم ګمراهانو ته وقیل لهم اين ما كنتم تعبدون او به ویل شي دوی ته د ملایکو په ژبه باندې چیرې دي هغه معبودان دي تاسې چې تاسې عبادت کوئ من دون الله غیر د الله نه هل ینصرونکم او ینتصرون آیا دوی د تاسې کومک کوي که د خپل ځان سره به کومک وکړي نه تاسې سره کومک وشي نه د خپل ځان سره فکوبکبوا فیها هم والغاوون پس وبغورځول شي دغه بتان نسکور سر په چړۍ په دا دوزخ کې هم دی والغاوون او هغه ګمراهان چې د دی عبیدان دي بتان به هم نسکور ولوېدي او هغه چا چې د بتانو په سجده لګولې هغه به ورسې ورولوېدي وجنود ابلیس اجمعون او ډلې د شیطان به ټولې پسې ورولوېدي قالو دوی به ویایي وهم فیها یختصمون دوی به په دغه جهنم کې یو د بل سره جګړې کوي تالله ان کنا لفی ضلال مبین قسم په خدای د موږ وو په ګمراهۍ ښکاره کړي چاته به ویایي دا کشران به مشرانو ته ویایي ولې موږ ګمراه وو اذ نسویکم برب العالمین چې موږ تاسې برابر کړي وای د رب د مخلوقاتو سره تاسې ته هم عبادت کو لکه الله تعالی ته وما اضلنا الا المجرمون موږ نه یو ګمراه کړي مګر دغه مجرمینو ګمراه کړي اوس نو فما لنا من شافعین نشته موږ لره ته شفاعت کوونکي ولا صدیق حمیم او نه دوست مخلص چې موږ غم وکړي نه شفاعت کوونکی لرو نه مخلص دوست لرو فلو ان لنا کرتا کاش کې موږ ته یو وارې بیا ژوندون وای دنیا ته تګ وای فنکونا من المؤمنین موږ به شوي ولو جملې د مؤمنانو نه ان فی ذلک لآیة فده خبره کوم دلیل د قدرت خو ما کان اکثرهم مؤمنین نه دي اکثره د دې ایمان راوړونکي وان ربک لهو العزیز الرحیم او رب دې چې د عزیز غالب او رحیم ذات سبب تسلګ وګرځم دوی ظالم وو د قدرت خاوند وو قال فرعون ورته موسی علیه السلام ته ان اتخذت الها غیري قبل خدای دې ومنو د مانه بغیر لاجعلنك من المسلمين زبتا وګرځم له جملې دي بنديانو نه بندي به دې کړ چې دې بل خدای خبره ونه کړي موسی علیه السلام ورته قال اولو جئتك بشيء مبين اگر کذا راتګ کوم تاسو په یو دلیل ښکارا د خپل معجزې اظهار درته وکم بیا مې نه منې قال فرعون فأتي به تراتګ وکراوړه هغه ښکارا دلیل ان كنت من الصادقين کایره جملې دې رښتونې نه قال اعصاه حضرت موسی علیه السلام ورته ول عصا خپل فاذا هي ثعبان مبين ناصافه دغه همسا مار خامار ښکاراو ونزع يده راوي اسلاس فاذا هي بيضاء للناظرين هغه تسبين وکتونکو ته قال للملك حوله دې بیا خبر بدل کړه هغه مشران چې چار پیر دي تناسو یو ویل ان هذا لساحر عليم دا یو جادوګر دی هوښیار او عالم یرید اراده لري ان یخرجکم چې تاسو وباسي من ارضکم د خپل ځکه نه بسحره په جادو خپل سره فماذا تأمرون تاسو اوس ماته څه حکم کوئ څه مشوره راکوئ قالوا مشران ورته ویل ارجه وزنوا دای واخاه ورور دته وابعث في المدائن حاشرين تم ولېږه په دغه ښارونو کې راټولون کې چې جادوګر راټول کې یاتوک بكل سحار علیم چې راتګ وکړي تاسو په هر جادوګر هوښیار باندې فجمع السحرة لميقات يوم معلوم راجمع کړه شو جادوګر هغه وخت ورځ معلومه ته چې مخکې ویل شو چې یوم زینت ده دا نن سبق تقریبا د قصې ټولې تېرې شوي دي نو اسانه ده د څه خاص شی نشته پکې وقیل للناس او ویل شو خلکو ته
هل انتم مجتمعون آیا تاسو یو ځای کېدونکي چې دغه معامله په سترګو سره ووینو دا معنا راټول شئ خلکو ته اعلان چې بیا ورځ ټول دا ټول چې د جادوګرو د موسی علیه السلام خبره په سترګو ووینو لعلنا نتبع السحرة شاید چې موږ متابعت وکړو د جادوګرو ان كانوا هم الغالبین که دوی شو غالبان فلما جاء السحرة کله چې راغله جادوګر قالوا دوی ویل لفرعون ته ان لنا لاجرا آیا موږ ته به اجرت و مزدوري وي ان كنا نحن الغالبین که موږ غالب شو قال نعم فرعون ویل او وانکم اذا لمن المقربین تاسو به د ما د وزیرانو مشاورینو د جملې نه شئ قالوا ویل دغه جادوګر ته لهم دوی ته موسی علیه السلام القوا وغورځوئ ما انتم ملقون هغه څه چې تاسې غورځوونکي فالقوا حبالهم وعصیهم دوی وغورځولې هغه رسۍ خپلې پړي خپل او امساګانې خپلې وقالوا ویل بعزة فرعون ای موږ دې قسم وي په عزت او په بخت فرعون انا لنحن الغالبون چې موږ غالبه کېدونکي یو فالقى موسى عصاه وغرزول موسى عليه السلام همسا خپله فاذا هي تلقف ما يأفكون ناڅاپه وین غښتل تېرې کړه هغه څه چې هغه دوی جوړ کړي ول دغه جادوګرو ته حقیقت معلوم شو فالقي السحرة ساجدين وغرزول شو سحره ټول سجده کوونکي قالوا ویل آمنا برب العالمین موږ ایمان راوړی د په رب د مخلوقاتو باندې رب موسی و هارون چې رب موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام قال فرعون ته آمنتم له قبل ان آذن لكم تاسو ایمان راوړ مخکې تر دې نه چې د اجازه درته وکړم انهم لکبیرکم الذي علمکم السحر دا د تاسې هغه غټ استاد ده چې تاسو ته جادو درکولی فلسوف تعلمون زر ده چې تاسې به اوس پوه شئ په خپله سزا لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف لاس او پښې به مخالف در پرې کړم ښی لاس چپ کړه یا چپ لاس ښی کړه ولأصلبنکم اجمعین تاسې به پانسئ کړم ټول قالوا جادوګرو ورته ویل لا ضیر هېڅ ضرر نشته انا الی ربنا منقلبون موږ خپل رب ته بېرته راتلونکي یو انا نطمع موږ امید لرو په دغه ایمان راوړلو ان یغفر لنا ربنا خطایانا چې مغفرت کوو کې موږ ته رب دې موږ د ګناهو دې موږ ان كنا اول المؤمنین د دې وجه نه چې موږ شو اول ایمان راوړونکي واوحینا الی موسی او بیا حکم وکړو موږ موسی علیه السلام ته ان اسري بعبادي تر چې ته تګ وکړه د ما په بندګانو باندې انکم متبعون بشکه چې تاسو په تاسو پسې به درشي فرعونیان تاسو متبعون دی به در پسې تابع وي پسې در بشي فارسل فرعون چې د شپې د هجرت تر وکړو فرعون خبر شو نو خپلو ښاریانو ټوکلې کې اعلان کوونکی ولېږو چې هلئ ټول راټولېږئ چې په بني اسرائیلو پسې ووځو فارسل فرعون في المدائن حاشرين ولېږو فرعون په ښارونو کې راټولوونکي ان هؤلاء یا ورته وویلې دغه بني اسرائیل لا شرذمة قلیلون یو جماعت کنکای د یوه ډله ډېره کمه ده وانهم لنا لغائظون او بېشکه دغه سبتیان موږ لره زړه راسوځوي موږ لره قهر راوستونکي دي داسې عمل کوي چې موږ په قهر کوي خپل ځان ته او وانا لجميع حاضرون او بېشکه موږ ټول قبطیان مجرد او محتاط یو په خطر او ویره کې یو که د دوی مخنیوی ونه کړو محظور که محتاط یو ویښ او بیدار یو که د دوی مخنیوی ونه کړو نو بیا به موږ ته سخت تکلیفونه ورسېږي فاخرجناهم من جنات وعیون علاوې راومیسته دغه قبطیان د باغو او د چینو نه وکنوزې د خزانو نه و مقام کریم او د هغه ځای عزتمند نه ټول سره روان شو باغونه او کورونه هر شی پرېږدو اوس په سبتیانو پسې راځي کذلک همدارنګه لکه څرنګه چې موږ د قبطیانو سره وکړو خبره شوه دغه واورثناها بني اسرائیل هغه د دې خزانې بنګلې باغونه چینې ټول مو په میراث ورکړه بني اسرائیلو نو فاتبعوهم مشرقین دا فرعونیان د وروسته راغله په دغه سبتیانو پسې د لمر ختو په وخت کې فلما ترى الجمعان کله چې د دواړو ډلو سره ولیده قال اصحاب موسی ویلې ملګري د موسی علیه السلام انا لمدرکون اوس موږ موندلی شوي یو دا پر افسر رسېږي موږ ته اوس عذاب راکوي قال موسی علیه السلام ورته ویلې کلا نه ده داسې ان معي ربي سيهدين د ما سره رب د ما ته هغه به ما ته سمه لیاره کوي د نجات
فاوحینا الى موسی ان اضرب بعصاك البحر، نو حکم وکړ موږ موسی علیه السلام ته چې ووایه په لکړه خپله باندې دا دریاب، فانفلقا وچاودو دا دریاب، 12 ټوټې شو، فکان كل فرق كالطود العظیم، وایي هره یوه برخه لکه غر ډېر غټ غټ. وازلفنا ثم الاخرین، بیا رانږدې کړه موږ دغه ځای ته هغه نور قبطیان موږ سره نږدې کړه. وانجینا موسی ومن معه اجمعین، نجات مو ورکړو موسی علیه السلام او هغه چا ته چې د سره و ټولو ته. ثم اغرقنا الاخرین، بیا مو هغه نور پسې غرق. ان فی ذلک لآیة، بشک په دغه غرقېدلو د قبطیانو کې یو لویه دلیل د عبرت واقعه او دلیل د قدرت ته د خدای پاک په وحدانیت باندې. وما كان اکثرهم مؤمنین، نه دي اکثره د دوی مؤمنان. وان ربک لهو العزیز الرحیم، او بشک رب د تا چې د هغه عزیز او رحیم، غالب او رحیم ذات. واتل علیهم نبأ ابراهیم، ولونه ای رسول الله په دغه کافرانو د مکې معظمې باندې خبر قصه د ابراهیم علیه السلام. اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، کله چې دوی ویل خپل پلار او قوم ته چې دا د څه شي عبادت کوئ. قالوا یغوتو لنعبد اصناما، موږ عبادت کوو د بتانو. فنظل لها عاکفین، همیشه به موږ اوسېږو دوی ته کېنستونکي عبادت کوونکي. قال ابراهیم علیه السلام ورته ویل هل یسمعونکم اذ تدعون، آیا دغه بتان د تاسې خبره اوري چې کله یې دربولی تاسې، او ینفعونکم یا ګټه رسوي تاسې چې عبادت یې ورته وکړي، او یضرون یا ضرر ته رسوي تاسې ته که عبادت ونه کوي. قالو کافرانو ورته ویلې چې بل هېڅ شی هم نشته، صرف تقلید ده. بل وجدنا آباءنا، موږ پیدا کړي دي پلرونه خپل کذالک یفعلون، چې هغو دا کار کوه، بتانو ته سجدې کولې، نو موږ هم د پلارو نیکه رواج ته نه پرېږدو. قال ابراهیم علیه السلام ورته افرایتم، تاسې وینئ ما کنتم تعبدون، هغه بتان چې تاسې عبادت کوئ، انتم تاسې و اباءکم الاقدمون، او هغه پلرونه دي تاسې چې پخواني تېر شوي دي. فانهم عدو لي، دا ټول د ما دښمنان دي. الا رب العالمین، مګر رب د مخلوقات. الذي هغه رب د مخلوقاتو خلقني چې زه پیدا کړی، فهو یهدیني، هغه به ما ته هدایت. والذي هغه رب هو یطعمني ویسقیني، چې ما ته ډوډۍ راکوي او ما ته اوبه راکوي. واذا مرضت فهو یشفیني، او چې کله زه مریض شم دی ما ته شفا راکوي. والذي يميتني، او هغه رب چې ما وژني ثم یحییني، بیا مې بېرته راژوندی کوي. والذي هغه رب اطمع، چې زه امید لرم ان یغفر لي خطیئتي یوم الدین، چې ما ته به معاف کړي ګناوې دي ما په ورځ د قیامت باندې. یو د دغه رب العالمین څه قایل یم، او بیا دعا کوي ربي هب لي حکما، ای رب دې ما وبخښي ما ته علم، حکمت او نبوت، والحقني بالصالحین، او ما په واسطه کې د نورو نیکو صالحانو سره. واجعل لي لسان صدق في الاخرين، او وګرځئ ما لره ژبه د صدق ثنا نیکه په وروستنیو خلکو کې. واجعلني من ورثة جنة النعیم، او ما وګرځئ د وارثانو د جنت د همیشه نعمتونو نه. واغفر لأبي، مغفرت وکړي پلار دې ما ته، انه کان من الضالین، بېشکه دی د جملې د هغه ګمراهانو نه. ولا تخزني يوم يبعثون، ما ومشرمئ په هغه ورځ باندې چې ژوندي کوي راپاڅوي، دغه راپاڅولی شي دا ټول خلک. یوم هغه ورځ لا ینفع مال ولا بنون، چې سړي ته ګټه نه رسوي، نه مال نه زمن، الا من اتى الله بقلب سلیم، مګر هم هغه څوک چې راتګ وکړي الله تعالی ته په زړه پاک باندې، عقیده یې روغه وي، دا سړی به کامیابي. چې عقیده خرابه وه، نه زمن فایده ورکوي نه مالونه. وأزلفت الجنة للمتقين، او په دغه ورځ کې به نږدې شي جنت پرهیزګارانو خلکو ته. وبرزت الجحیم للغاوین، او ښکاره به شي جهنم ګمراهانو ته. وقیل لهم اين ما كنتم تعبدون، او به ویل شي دوی ته د ملایکو په ژبه باندې چیرې دي هغه معبودان دي تاسې چې تاسې عبادت کوئ من دون الله غیر د الله نه. هل ینصرونکم او ینتصرون، آیا دوی د تاسې کومک کوي که د خپل ځان سره به کومک وکړي؟ نه د تاسې سره کومک وشي، نه د خپل ځان سره. فکوبکبو فیها هم والغاوون، پس وبه غورځول شي دغه بتان نسکور سر په چړۍ په دا دوزخ کې هم دی، والغاوون، او هغه ګمراهان چې د دوی عابدان دي. بتان به هم نسکور ولویږي، او هغه چا چې د بتانو په سجده لګولې هغه به ورسې ورولویږي. وجنود ابلیس اجمعون، او ډلې د شیطان به ټولې پسې ورولویږي. قالو دوی به ویایي وهم فیها یختصمون، دوی به په دغه جهنم کې یو د بل سره جګړې کوي. تالله ان کنا لفی ضلال مبین، قسم په خدای د موږ په ګمراهۍ ښکاره کې.
چاته به وایي دا کشران به مشرانو ته وایي ولې موږ ګمراه وو اذ نسویکم برب العالمین چې موږ تاسو برابر کړي وای د رب مخلوقاتو سره تاسو ته هم عبادت کو لکه الله تعالی ته وما اضلنا الا المجرمون موږ نه یو ګمراه کړي مګر دغه مجرمینو ګمراه کړي اوس په فمالنا من شافعین نشته موږ لره شفاعت کوونکي ولا صدیق حمیم او نه دوست مخلص چې موږ غم وکړي نه شفاعت کوونکی لرو نه مخلص دوست لرو فلو ان لنا کرتا کاش کې موږ ته یو وارې بیا ژوندون وای دنیا ته تګ وای فنکونا من المؤمنین موږ به شوي ولو جملې د مؤمنانو نه ان فی ذلک لآیة فته خبره کوم دلیل د قدرت خو ما کان اکثرهم مؤمنین نه دي اکثره د دې ایمان راوړونکي وان ربک لهو العزیز الرحیم او رب تا چې د عزیز غالب او رحیم ذات سبت تسلق وګرځم تاسو ټول نیمه ګرځنه بعد ډېر باندې کې